بسم الله الرحمن الرحیم. نن منګه فارم ویلیډیشن باندې کار کو. فارم تاسو ته وایم دا زموږ سره یو فارم چې دی دا منګه جوړ کړی دی. پی ایچ پی فارم ویلیډیشن اگزامپل دی. په دې کې زموږ سره نیم، ایمیل اډرس، ویب سایټ، کمنټس، جنډر به دی ورکوي او دا سیم ډیټا به دا تاسو په سیم پیج باندې چې دی هغه لکه دا سیم پیج به ایکسپټ کوي هم. اوس د دې لپاره کو پرس که موږ ویلیډیشن دا ورکړي د کو پرس که ته امټي لکه ټول دغه کیندې پته ته چې نیم ریکوارډ، ایمیل اډرس ریکوارډ، جنډر ریکوارډ. بیا کو په نیم کې موږ ورکو کنه نمبرز ورکو او سبمیټ کو کنه نو دی وایي چې د نمبر د نیم مست کانټین الفابیټس. په دې کې به الفابیټس لکه دا به کې نه نو دې کې زموږ سره الفابیټس موږ ورکولی شو، سپیس ورکولی شو. خو کو پرس که نمبر ورکو نو بیا دی نه ایکسپټ کوي. سیم یې نیم الفابیټ سی سپیس نو بیا به ایکسپټ کوي. دغسې ایمیل اډرس کو تاسو وګورئ. ایمیل اډرس اولنی دا چې امټي نشي ورکولی، دویمه دا چې په صحیح فارمیټ کې ورکوي نو دی ایکسپټ کوي. خو که پرس که په صحیح فارمیټ کې نه ورکوي ډاټ دې زه لرکمه نو دی بیا تا ته انویلډ ایمیل اډرس دی. په دې کې ایټ د ریټ پکار دی او په ایټ د ریټ پسې ورپسې بیا ډاټ پکار دی. دا ویلډ ایمیل اډرس دی. دغسې ویب سایټ چې دی لکه زه فیسبوک ډاټ کام ورکم دی ماته ایرر ښایي چې ویلډ ایمیل ویلډ چې دی هغه ویب سایټ ایډرس پکار دی. ویلډ یو آر ایل پکار دی. څه پکار دی؟ ویلډ یو آر ایل ایډرس پکار دی. نو دی به تا ته دا میسج چې دی هغه پرنټ کوي چې ویلډ یو آر ایل ایډرس پکار دی. ټیک شو. نو هغې لپاره ویلډ زموږ سره دی چې دلته کې ایچ ټي ټي پي بیا کولون بیا بیک سلیشز او بیا خپل اډرس نوم ورکړي نظم سره ویلډ شو. دا اولنی پکې نه یا دلته کې ډاټ نه نه دی بیا ویلډ نه دی. بیا کمنټس خو ته هر څه ورکولی شي. ټیک شو. او جنډر چې دی ته هر څه ورکولی شي. جنډر به یو خامخا کلیک کوو باقي چې بالکل خالی نه وتاته. نو دا زموږ سره ویلیډیشن فارم دی. سیم تاسو ته به آوټپوټ په دې باندې ښایي. اوس دا به موږ څنګه کوو؟ ناول به موږ لږ په سلایډ کې وګورو که نه او بیا ګورو. نو دا زموږ سره ویلیډیشن به پکې موږ څه لګو چې نیم چې دی دا زموږ سره ریکوارډ دی. بل دا دی چې لیټرز او وایټ سپیسز به پکې ایکسپټ کوي نور بس نه. ایمیل اډرس چې دی ریکوارډ مین چې خالی نشي پاتې کولی. او بل دا دی چې کانټین ا ویلډ ایمیل اډرس چې ایټ د ریټ به پکې ورپسې ډاټ دا ویلډ ایمیل اډرس وي. ویب سایټ چې دی دا اپشنل دی مین کو نه ورکوي نو ضروري نه دی بیا به ایر نه درکوي کو نه ورکوي. خو که پرس که ورکې نو بیا به هغه زموږ سره ویلډ یو آر ایل دي. دغسې کمنټس اپشنل دي او ملټي لاین دي. نو بل جنډر چې دی دا به ریکوارډ مین خالی نشي پاتې کېدی یو به خامخا سلیکټ کړي. نو دا پکې زموږ سره هغه ویلیډیشن رولز چې دي هغه زموږ سره دا دي. نو دا یې دپاره خو سمپل اول په تاسو لاړ شئ ځانه به په فارم کې کوای زه تاسو ته کوډ ډایرکټ کې بیا لږ ما پوره کوډینګ کړی پوره ګران دی. نو هغې کې به سمپل دا چلو کوي نیم شو. د هغه نیم چې دی هغه انپوټ ټایپ دی ټیکسټ ټایپ دی او انپوټ ټیکسټ ټایپ دی او نیم ورکړی دی. ایمیل اډرس ټیکسټ ټایپ دی ایمیل نیم شو. ویب سایټ ټیکسټ ټایپ دی ویب سایټ نوم شو. کمنټس چې دی هغه زموږ سره سري نیم ولا کمنټ ورکو. 5 په پکې روزي او 4 په کالم او دا هغه ټیکسټ ایریا نه. ټیک شو. ملټیپل روز کې تاسو زیات کمنټس کوئ هغه لپاره شو دا سنگل لاین دپاره دا ملټي لاین دپاره دی. جنډر شو. په جنډر کې انپوټ ټایپ په ریډیو ورکوئ. ټیک شو. اوس په ریډیو کې د ټولو نوم یو شان پکار دی که موږ جنډر ورکړی ما بیا په هغې کوډینګ کې ریډیو نوم ول ورکړی دی. مې ریډیو ټایپ دی او ریډیو مول نوم ورکړی دی کې جنډر دی مثلا نه کوي. ویلو چې دی فیمیل میل او ادر دی. نو دا پکې تاسو جوړ کړئ. فارم به همیشه سبمیټ کوئ په پوسټ باندې ځکه چې هغه زموږ سره پوسټ میتھډ په تھرو باندې سبمیشن کوي نو هغه زموږ سره چې هغه سیکي وري. دویم دا د ایکشن دی. نو چې سیم پیج ته موږ کله کوو نو د هغې لپاره موږ یوز کوو ډالر ساین سرور چې دی دا ګلوبل ویریبل دی او پی ایچ پی سیلف دی به واپس ځان ته چې دی هغه دا دی په اصل کې سیم پیج یو آر ایل ریټرن کړي. دا پی ایچ پی سیلف سیم پیج یو آر ایل ریټرن کړي نو دې ته دا سیم پیج یو آر ایل چې دی هغه دلته کې
پرنټ کې او دا اکشن هغه پیج هغه سیم پیج ته ډیټا راوړي. ټیک شو. او HTML سپیشل کریکټر چې دی زموږ سره د HTML چې کوم هغه سپیشل کریکټر دي کنه ټیګز دي لکه فار ایگزامپل منګه پیراګراف ته پار منګه انګل بریکټ پی او بیا انګل بریکټ بنشي او هغه طرف ته سلیش پی او سره مونږ ورکو نو دا زم سره هغه ټیګ دی نو د دې ټیګ دی په سپیشل کریکټر باندې ریپلیس کوي نو دا به کوم د دې لپاره ورکو چې یاره کو پرس که سپیشل کریکټر پکې کنه نو هغه ما ریپلیس کوه پکې ما دا لکه ریپلیسمنټ هغه سیم ریپلیسمنټ نو کو از اټ از پاتې کا کو بولډ پکې قشاندې بولډ او حق شاندې پاتې کا دا کې چینجز مکو دا بل دا د دې لپاره خره کو پرس کا یو پیج ځان ته کله راځي د سوپر ګلوبل ویریبل په درونو دی بیا هیکر چې هغه تا لکه ایرر دغه پکې انجکټ کولای شي لکه تا پکې هیک کولای شي. ٹھیک شو. نو د هغې لپاره هم دا استعمالیږي. نو دا زم سره دا فنکشن دی د سپیشل کریکټر چې دی کنورټ سپیشل کریکټر ټو HTML انټیټیز دا ته کنورټ کوي لکه دا دغه ته کنورټ کی دا چې دا دې ته کنورټ کی وغیرہ. بل وای چې دا زم سره پریونټ کوي اٹیکر فرام exploiting the code by injecting HTML or JavaScript code پکې دی انجکټ کولای شي. نو په هغې لپاره بیا موږ دا ورکړی دی چې یاره سلیش کو پرس کړی ورکړي او کراس سایټ سکرپټینګ کمانډز ورکړي یا جاوا سکرپټ کمانډز ورکړي نو دې تا لا پیج چې دی هغه هیک کولای شي. د هغې موږ اگزامپل ورکړی دی چې یو پیج سمپل جوړ کړئ دا دی فارم چې دی پوسټ او ایکشن چې دی صرف HTML سپیشل کریکټر ته موږ لرکړي صرف سرور او پیج پی سیلف نو د دې به هم سیم پیج URL لاواله او هغه به تاسو ته پرنټ کینو دلته په ایکشن کې واغ راشي نو د ډیټا به د سیم پیج ته راځي. ټیک شو. نیم صرف دغه کوي ول دې په ځای باندې لکه د کومنګ پرنټ کوو چې موږ به چرته لاړ شو لوکل هوسټ مای پروجیکټ پته فولډ موږ مای فولډر راکړو پای کې test.php باندې باندې سیو کړ نو ګدا زور کوم انټر کوم نو ماته را پیج راوچته هو کو پرس کوي او سړی دا ورکو دای څه پورا دا یو سکرپټ نه دا ورکی نو دې په اصل کې هیک شي یو الرټ پتا ته وخی چې یار دا ستاره پیج دا هیک شي دا د دې جن چې موږ پکې هغه HTML special characters conversion نه دی کړ نو دې به تاسو ته قصیده چې کوم سکرپټ ته کنه بری دې ته کنورټ کی هغه چې کوم موږ ورکړو نو دې به تاسو میسج وخی تاسو یې ټرای کړئ کار کوي او بیا به تاسو ته چې یار دا هیک شوی دی او پرس که دا ورکړي نو بیا به کار راکوي. دا غي نه علاوه بیا به تاسو ته ډایرکټ کولاو چې ډایرکټ کولاو شي کنه نه مطلب دا خو تاسو سیم test.php ورکړی نه تاسو کولاو کو پرس کا عام URL ویب سټ پر نت باندې نه هغه باندې به بالکل صحیح کار کوي. ها اوس په منګه سچل کو چې منګ پر خپل چې کوم کوډ دی په دې کې منګ سچل کړی دی یو فنکشن ډیکلیئر کړی هغه لمنګ ټیسټ فنکشن یا ټیسټ ان په منګ د ټیسټ input دی ویلم خو موږ ټیسټ فنکشن نوم یې ورکړی دی کنه نو هغه کې موږ سچل کړی دی په هغه فنکشن کې پای کې موږ اولنې دا ډیټا چې دا د دې باندې پاس کړی دا HTML سپیشل کریکټر چې کو پرس کوي او خپل ځای پاتې کې اب ریپلیس کوي. نو دویمه دا چې ټریم فنکشن نه بیا پاس کړی ټریم دا چل کوي چې یو سپیس په ځای باندې 3 سپیسز ورکړی شوی نو هغه صرف یو سپیس ته یا نیو لاین کریکټر انټر ورکړی شوی نو هغه تم دې ختم کی نو دغه د ختمول لپاره ټریم فنکشن ته د هغه سیم ډیټا پاشي او بیک سلیشز کریکټر چې دی کنه هغه د اصل کې هغه بیک سلیشز چې کوم ورکړی شوی د خاص مقصد لپاره هغه ته ریموو کوي نو دا موږ په فنکشن کې ډیکلیئر کړی دا په هغه باندې دا سره کوډینګ دی دا بیا په هغه کې په کوډ کې ورته بیا خو هم ودی سمپل طریقه ده وي کو پرس کا ریکوست میتھډ از ایکوال ټو پوسټ نو کړه دا تاسو نه کوی کنه نو ما خپل لیست کړی چې اف سرور په ځای باندې اف پوسټ چې دی کنه پوسټ ویریبل کو پرس کپای کې سبمیټ بٹن کلیک شوی نو بیا دا کار وکړه بیا دا غي نو رسو سیم کوډ بیا ورکړي چې دا ټیسټ انپوټ چې کوم دا فنکشن دی ګوره د نیم د پاره کال شوی دی. ټیک شو.
دا ټیسټ انپوټ فنکشن دی او پوسټ نیم چې کوم نیم هغه کې سور کړی شي هغه ویلیو به راوالي. هغې لپاره به دلته راشي ناول به ترې سپیسز او هغه ختم کړي، بیا به ترې بیک سلیش کریکټرز وغیره هغه ختم کړي، بیا به ترې سپیشل کریکټر ختم کړي، بیا به ریټرن کړي جو نیم به صفا شي. دغسې ایمیل اډرس، ویب سایټ، کمنټس او جنډر چونکې نه کېږي نو جنډر موږ ډایرکټ چې دی هغه دې کې ورکړی دی. ښه د هغې نه علاوه موږ بیا سي چل کوو required field in the form چې کوم required نه لپاره empty یو فنکشن دی که if empty به موږ ورکو که پرس کې empty یي نو error message display کا، که empty نه نو error message ته ضرورت نشته لکه دا موږ ورکو کنه پرې پوسټ کې if empty نو نیم چې دی هغې لپاره به error message تاسو ته دا وښیي same error ورکوئ یو ویریبل به والی else چې دی هغه دغه یو فنکشن به کال کړئ په اصل کې په دې کې بیا وروسته تاسو ایډیټینګ وکړئ دا ځای نه دی دې ځای کې په دې کې به دننه په اف کې دننه اف بیا چې دی کول غواړي. ښه د هغې نه وروسته که فرض که ته وایې چې دا ایرر میسیج زه ډسپلی کوم یو سمپل به پی ایچ پي کوډ به دلته کې راوالی دلته کې ګورئ دلته کې سټیریک موږ ډسپلی کړی چې یاره ریډ او د هغې لپاره موږ سپین سټایل چې دی کلر ولا ریډ ورکړه. ټیک شو بیا به سټیریک ورکړي نه دی کلر به سټیریک ریډ به شي. او بل لارې چې پی ایچ پي ایکو اوس دا ایرر میسیج به تا ته دلته ډسپلی شي نو هغه به هم په ریډ کې درته بیا ډسپلی کېږي. خو فرض کړه دې ځکه چې ما د سپین په دې زبان ختم شوی دې دواړو په منځ کې دا ورکړي دي چې هر یو کې موږ دا ورکړي. ښه بیا په ریډیو کې چې کوم ریډیو دی نو په هغې کې هم موږ ورکړی دی چې ایرر دی ډسپلی شي. هغې بیا لږ وروسته وګورو. هغې نه وروسته چې دی دا موږ دا کړی دی چې یاره موږ سره په نیم کې د لیټر او وایټ سپیسز نه علاوه نه رسنی نو دا چې دا په اصل کې زموږ سره ریګولر ایکسپریشن دی. موږ په ریګولر ایکسپریشن چې دی موږ په دغه کې شروع کړي د اټومیټا تیوري کې نو په دې کې وایي چې د دې کې زموږ سره الفابیټ چې دی هغه اے زیډ اے نه والا زیډ سمال کېدی شي اے نه والا زیډ کیپیټل کېدی شي او دلته به سپیس ورکوي نو سپیس هم کېدی شي. ٹھیک شو سپیس کو سپیس دی ورنه کو بیا چې سپیس ورکوي نه هم به تا ته ایرر سیم ایرر ښایي. او موږ وایو که فرض کا دا پریګ میچ چې دی دا زموږ سره یو فنکشن دی په دې باندې به ورکوئ سیم دغسې. بیا په دې کې دا سلیش او د دې سیمبل مطلب دا دی چې د دې نه د اینډ سټارټ شوی دی د دې نه به سټارټ کېږي. او سټیریک مطلب دا دی چې دا ایم ټي هم کېدی شي او اني combination of these character کېدی شي هغه سیم سټیریک د اټومیټا تیوري والی. او د دې ډالر ساین او د سلیش مطلب دا دی چې بس په دې زبان به دا چې کوم څه هغه سټرنګ دی هغه به اینډ کېږي او دغه نیم چې دی دا میچ کا اوس کو میچ کې او د دې برابر نه یعنی ناټ پکې ورکړی نه که ناټ ټور نه کوم د دې برابر نه اله به دی تا ته ایرر ښایي چې ناټ ټور کوم د دې برابر نه نو بیا به تا ته ایرر ښایي. دغسې زموږ سره د ایمیل اډرس دپاره ایمیل اډرس دپاره سمپل یو فنکشن دی فلټر ویریبل یو فنکشن استعمالیږي هغه پای کې به دوه ارګومنټس ورکوي. یو زموږ سره فلټر ویریبل ایمیل به ورکړي هغه ایمیل خو به سمپل دغه ایمیل راوالي که نه دا ایمیل راوالي. او فلټر ویلیډیټ ایمیل یو بلټن په دې کې زموږ سره اټریبیوټ ته به ورکړي دی به دې سره کمپیر کوي که فرض که د هغې مطابق یي کدای مطابق یې خو صحیح ده کدای مطابق نه ایم ناټ ورکړی بیا به دا ایرر میسیج چې ډسپلی کوي. دغسې د یو آر ایل لپاره خو یو دا دی دا ریګولر ایکسپریشن دی نو دا لږ ګران دی. ټیک شو او اسان زموږ سره دا دی چې کوم زموږ سره فلټر ویریبل والا سیم فنکشن دی ویب سایټ به او فلټر ویلیډیټ یو آر ایل به ورکړي جو په دې مطابق یو صحیح ده او که نه یو ایرر میسیج به راته ډسپلی کوي. بیا پای کې زموږ سره دا ډفرنٹ فلیګس دي مین چې دا ورکولی شي د دې مطلب دا دی چې زموږ سره دی پکې د په دې طریقه یې ایچ ټي ټي پي دی بای ډیفالټ اسې هم دغه دی. ها که ته وایې چې یاره دا یې که ته وایې چې یاره دین یو سره علاوه یو آر ایل مزید ډومین د ورسره ښیي اینډ سو آن هر یو ورکولی شي موږ ډیفالټ په ډایرکټ ورکړو. نو دا زموږ سره خاوه د فارم ویلو چې دی ته چې په فارم کې واپسي د پاتې شي نو دا یې لپاره سمپل بلا چل وکړئ چې ویلیو پکې موږ نه ورکړي نو ویلیو از ایکول ټو پی ایچ پي ایکو او هغه نیم به تا دلته واپس پرنټ شي نو هغه
ته چې کله سبمیټ ووایي نو فارم بالکل خالی شي. نو که ته چې خالی کېږي دی نو په ویلیو کې به د ای نیم چې موږ کوم هغه فلټر کړه وه ټول پروسس به وکړو نو هغه ویلیو به راته واپس په دې کې پرنټ شي. نو دې په هر یو کې ورکوي. دلته به ایمیل، دلته ویبسایټ، دلته کمنټ. د جنډر د پار طریقه بیا دا چې جنډر کې خو چونکې زموږ سره اپشنز دي که نه 3 اپشنز دي. اوس پای کې به موږ بیا ورکوو چې یاره کم اپشن سلیکټ شوی وي. کو سلیکټ شوی وي نو هلته ته چیک کړه، کو نه او نو بیا به نه چیک کړي. دې لپاره به چل کوئ سیم په دې منځ کې به صرف د دې دا چې کوم ټیګ دی که نه د دې ټیګ نه دننه کار ځای کې بیا ورکوو. پای کې به ورکوئ پی ایچ پی ټیګ شروع شو، په دې ختم شو. ایف ایس سیټ کو پرس که سیټ شوی جنډر داره کو پرس که دا جنډر نیم والا چې کوم اټریبیوټ دی دا سیټ شوی وي نو چې سیټ شوی نو جنډر خو دا هم دی، جنډر دا هم دی او دا هم دی. نو اوس به پکې څنګه ډیفرنشیټ کوو اینډ باندې. اینډ جنډر چې هغه فیمیل دی، دا زموږ سره فیمیل والا ټیک دی. کو پرس که سیټ شوی او فیمیلی نو پرنټ کا چیکډ مطلب دا دی چې دی به ډاټ نه ډار به په کولیږي چیک پشي. دغسې کو پرس که جنډري میلی یو چیک کا کو جنډري او ادري یو چیک ټیکا. نو دا زم سره د دې لپاره شو لیب ورک په دې کې مور کړی دا تاسو په خپل کوي. تاسو ته کوډ وخیم د دې لپاره چې کوم موږ کوډ لیکلی دی نو هغه دا دی سمپل دا دی چې یو پیج جوړ کړئ فارم ویلیډیشن ټایټل پی ایچ پی. د پی ایچ پی کې یو ټیګ موږ په اوله کې ورکړی چې کوم آوټپوټ موږ پرنټ کړی دی که نه د هغې ټیګ موږ په اخري کې ورکړی دی. ځکه چې په دې کې دا څه ویریبل د دې ایچ ټي ایم ایل فارم نه موږ ډایرکټ راوچتو یا یوز کوو نو دې لپاره ایچ ټي ایم ایل هغه کوډ چې دی هغه چې کوم پروسس والا کوډ دی نه د دې نه بره پکار دی. ټیک شو. ځکه چې بیا پکې هغه ویریبل موږ راوچتو هغه ایرر ورکوي. نو لاندې خو صرف چل وکړئ یور آوټپوټ. ټیک شو. پی ایچ پی دې شروع شو دې باندې ختم شو. موږ پکې یو اف ورکړی اف ایس سیټ پوسټ سبمیټ ځکه چې سبمیټ شوی نه نو هغې پورې به تا ته دا صرف ښایي چې یور نیم از دا موږ چې پکې دا ورکړو چې کله دی سبمیټ شو نه به یور نیم از دا به سمپل میسیج پرنټ کړي او چې کوم هغه ویریبل نیم دی وایي چې تا کوم نیم ورکړی نو هغه سیم نیم دا نیم له پاسه موږ ډیفاینډ کړی دی یا څه کړی دا نیم دی دا یو ویریبل موږ ډیکلیئر کړی دی که نه وی نیم ایمیل اډرس دا نو دغه به پرنټ کی خو بولډ به یې کې دا بولډ ټیګ پکې موږ ورکړی دی دا پکې ایچ ټي ایم ایل ټیګ دی بولډ به یې کې نیکسټ لاین دغسې یور ایمیل اډرس ایمیل اډرس به ورکړي بولډ به کې ویبسایټ به بولډ کې کمنټ به بولډ کې جنډر نو دغه په اخره کې ورکوي. په اوله کې به تاسو فارم سمپل جوړ کړئ. ټیک شو. دا فارم جوړول دا دې زموږ سره له پاسه موږ لیکلي دي چې هیډینګ 1 پیج فی ویلیډیشن فارم اگزامپل دی. سپین سټایل چې دی سټایل موږ ولکړی چې کلر ریډ. ټیک شو. او څه شی ریډ دی سټیریک چې دی ریکوایرډ فیلډ هغه ریکوایرډ فیلډ چې کوم موږ ورکړو دا دی دا د دې لپاره شو. ټیک شو. بیا لاندې موږ راغلو میتھډ پوسټ ایکشن چې دی ایکو ایچ ټي ایم ایل سپیشل کریکټر چې موږ یې کینو سیلف مطلب د سیم دې پیج ته به واپس راځي. نیم موږ په پیراګراف کې ذکر ورکړی چې یو بل په منځ کې لږ سپیسز چې نه یو بیا پکې سپیسز نه یو بل سره جوړ شو ضروري نه دی چې ورکړی سره نیم انپوټ ټایپ ټیکسټ نیم شو او ویلیو څه شوه دا ویلیو پکې موږ دې دپاره ورکړې ده چې دا ویلیو کله سبمیټ شي نو چې دی کلیر کېږي نو چې دا دې ورنه کړه چې دیز نه واله دیز پورې دا دې ورنه کړو دا نو ضروري نه دی نو بیا به تا ته چې کله دی سبمیټ شي نو به کلیر کېږي بیا په دوباره ورکوې که نه نو چې دا دې ورکړو نو تا ته به ښکاري او کم به راته ښکاري چې کم فلټر شوی وخت به ته پکې سپیسز لکه سپوز ورکړي انور او سپیسز او رشاد چې کله ته سبمیټ ووایي نو سپیسز به ختم کړي انور رشاد به په یو سپیس کې تا ته وښایي نو دی به دغسې کوي. بیا بل لارې دا یو چې دی که نه دلته کې اوس هغه ایرر میسیج دپاره موږ سپین سټایل چې دی کلر ریډ ورکړی او سټیریک مطلب دا دی چې دا کمپلسری دی او دی به بیا موږ ته هغه ایرر والا ویریبل موږ دلته ډیکلیئر کړی خو هغه ایرر ویریبل موږ لاندې بیا کړی دا پکې خلک بیا وروسته کوي په قلار اول چې دی هغه یو ټیګ جوړ کړي بیا ورو ایکسټینډ کوي خپل کوډ که نه. بیا داسې ایمیل اډرس دی هغه به ورکړي هغه پکې دا ورکړي چې دی
ډایرکټ کلیر کوي. نو بیا په دې نه وروسته چې دا ایرر به تاسو ته ښایي. د ایرر دپاره پی ایچ پي هغه ټیکس پکې امبیډ شوي دي، د کمنټس دپاره دي. ټیک شو. او دغسې تاسو وګورئ که د دې یو دپاره چې کو پرس کا ایس سیټ جنډر او جنډر از ایکول ټو ادري نو ایکو چیکډ. ټیک شو. بل زموږ سره کوډینګ ته کو پرس که موږ پی ایچ پي ته لاړ شو، موږ یو ویریبل راغستی دی. نو دا ویریبل چې دی وخت سره بل ایم ټي وي، دغسې ایرر به وخت سره ایم ټي. نو بیا به ورته ایرر راځي او بیا به ورته چې کومه ویریبل پروسیسډ شي نه به راځي. نو موږ وایو کو پرس کا ایس سیټ پوسټ سبمیټ، کو پرس که دا سبمیټ بټن کلیک شي نو بیا اول وګوره چې یاره دا نیم چې دی ایم ټي نه دی، خو نه دی. کو پرس که ایم ټي نیم نو دا ایرر میسیج به ډسپلی کوي د نیم از ریکوایرډ، نیم چې دی ریکوایرډ دی. او دا موږ بیا هلته کې هغه ریډ ځای کې ډسپلی کړی دی دا ایرر میسیج. کو پرس که ایم ټي نه او صحیح نو بیا دا نیم چې دی دا لاړ شه ټیسټ انپوټ ته. ټیسټ انپوټ نوم موږ ورکړی، لاندې ټیسټ انپوټ فنکشن دی، هغه ټریم کوي، سپیسز دی لر کوي، سټریپ سلیشز دی لر کوي، سپیشل کریکټرز دی لر کوي، او هغه ډیټا بیا ته واپس دلته کې ریټرن کوي. داسې د هر یو سره کوي. ټیک شو. نو هغه بیا تاسو ته په دې ځای کې ریټرن کړي. بیا وګورو ډیټا یې ریټرن کړه. اوس موږ ګورو چې دا کومه ډیټا چې ما ته ریټرن کړه آیا دا ډیټا چې دا په دې 1 2 3 یا داسې خو پکې نه دي لیکلي که نه. نو د هغې دپاره دا فنکشن دی او دا اے ټو زیډ او سپیس به پکې ورکوئ چې سپیسز پکې دي. سټیریک ډالر ساین سلیش په دې باندې اډ کېږي. نو دا نیم وګورو چې یار کو په دې کې یي جو صحیح ده او کو په دې کې نه نو دا ایرر چې ډسپلی کا. بیا دغسې ټولو کې یو شانتې دی. ایم ټي به وګوري چې ایم ټي دی که نه دی. ایم ټي یي نو دا ایرر به ډسپلی کړي. کو نه نو بیا به لاړ شي او هغه فنکشن ته به کال شي او فنکشن کې به دا درې واړه څیزونه چیک شي چې یاره سپیسز پکې زیاتې خو نشته، سپیشل کریکټر او ایچ ټي ایم ایل چې کوم سپیشل کریکټرز دي او سلیشز دي دا پکې چیک کړي. او که پرس که دا پکې دا چیک شو واپس راغله نو بیا به دا ایمیل ایډرس د ویلیډ دی چې یاره ویلیډ ایمیل ایډرس دی او که نه دی. نو که یي نو صحیح ده او که نه نو داسې په دې موږ ته ایرر میسیج. دغسې د ویب سایټ دپاره دی. ویب سایټ چونکې زموږ سره ویب سایټ وخت سره ایم ټي کو پرس کوي نو څه مثلا نه کوي نو د هغې هغه ایرر میسیج به خالي او بیا به دا چیک شي. خو کو ویلیډ یو آر ایل نه یې، ویلیډ یو آر ایل نه نو تا ته به وایي چې انټر. ټیک شو. انټر ویلیډ یو آر ایل ایډرس. دغسې کمنټس به وګوري. کمنټس کې چونکې کمپلسري نه دي هغه ضروري نه دي جو که ایم ټي یي جو څه مثلا نه کوي. خو کو پرس که ایم ټي نه نو بیا به یې دی چیک کړي. هلته به لاړ شي کمنټس کې د هغې نه به فنکشن نه به پاس شي ټیسټ انپوټ فنکشن نه. او د هغې نه وروسته چې د دې ویلیډیشن ضرورت دی چې کمنټس دی کې هر څه ورکولی شي. اف ریډیو چې دی هغه نه چیک شوی نو دا جنډر از ریکوایرډ بی او کو چیک شوی یي نو په دې کې اوس ګورو زموږ سره ویلیډیشن ته ضرورت نشته او موږ دا صرف د ویریبل ته اساین کړی دی. نو دا زموږ سره دا هغې دپاره ټوټل چې کوم هغه کوډینګ دی نو دا زموږ سره هغه دی. ټیک شو.